سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ خوږو لیدونکو. هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ او ورځې شپې به په تاسې باندې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. نن مې درته د فن نه ډک داستان راوړی. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې د یوې ښځې خاوند د 3 ورځو لپاره د کوم کار په خاطر بل ښار ته تللی و. کار یې په 2 ورځو کې خلاص شو او د شپې ناوخته یې ځان کور ته ورساوه. د کور دروازه یې بیرته کړه او سیده د خوب کوټې خواته لاړه. ناڅاپه یې ولیدل چې د خوب د تخت په سر د بړستنې نه 2 جوړه پښې، یوه د سړي او بله د ښځې بهر راوتلې وې. ډېر قهر او غوسه ورغله، نو پرته له دې چې ځان پوه کړي حویلۍ ته لاړه او هلته یې یو لوی لرګی پیدا کړ او په تخت یې دا 2 کسان په لرګي تر هغه وخته ښه ووهل چې نور یې د ستړیا د لاسه توان نه درلود چې لرګی جګ کړي. د ډېرې ستړیا او تندې له کبله یې غوښتل چې پخلنځي ته لاړ شي او له یخچال یخې اوبه وڅښي. پخلنځي ته تر رسېدلو پورې باید د سالون څخه تېر شوی وی چې سالون کې ګوري تلویزیون یې لګېدلی دی او میرمن یې تلویزیون ته ناسته ده. سترګې له حیرانتیا راووتې. میرمن یې چې دا ولیده نو خواته یې راغله او ورته یې وویل: ګرانه، ستا پلار او مور راغلي دي، ډېر ستړي ستومانه ول، نو ما ورته خپل تخت د خوب دپاره پرېښوده. آیا تا ورته سلام او ښه راغلاست ووایه؟ نو درنو لیدونکو، هیڅکله په غوسه کې کومه فیصله مه کوئ او هیڅکله مخکې له پوهېدو قضاوت مه کوئ چې وروسته به ډېر پښیمانه یئ.